دوستانو سلامونه. په انسټاګرام کې چې مونږ کله سټوري اپلوډ کړو څلورو ساعتونو وروسته عموما د سټوریانې چې دي که د فیسبوک وي که انسټاګرام وي که واتس اپ وي او که نور همداسې برنامې چې دي څلورو ساعتونو وروسته اتومات ډول ورکیږي. چې ورکې شي بیا ډېرو کسانو نه دغه سټوري چې ما چې اپلوډ کړي وو کومه ویډیو انځور نو دا مثلا بیا ترې ورکي چې کوم ځای کې پیدا کی. نو نن زه درته هماغه سټوري چې ورکه شي د پیدا کولو طریقه درته ښیم یا ځای درته ښیم. هغه لپاره تاسې انسټاګرام ته لاړ شئ نو وروسته په دې پروفایل به کلیک وکړئ او بیا په دې درې خانو چې کلیک وکړل ته ګوري تاسې سیو نه لاندې آرکایو په دې به کلیک وکړئ. ګورئ دلته تاسې دا سټوري ما اپلوډ کړې وه نو دلته ګورئ تاسې لیدلی شئ دا انځور دلته ما هغه کړ. یعنې دې ځای کې سټوریز آرکایو کې تاسې کولی شئ چې کومې سټوریانې چې مو هغه کړي او بیا درنه د څلورو ساعتونو نه وروسته ورکي هغه تاسې دلته پیدا کړي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل مو تر دې نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نورې ویډیوګانې هم در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ودان اوسئ.